ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. زما عزت مندو الله تبارك وتعالى باندې ایمان راړل نفس د کم حکم چې ټول نزيات تاکید راغله دي او کوم وظیفه چې د تمام انبیاء علیهم السلام وظیفه ده کومه وظیفه په ذریعه سره چې انسان الله تبارک وتعالى سره براه راست مخاطب کیږي هغه د منز حضرات انبیاء علیهم السلام اون انسانانو ته د الله تبارک وتعالى د ذات او د صفات د الله تبارک وتعالى کمالات او احسانات د الله تبارک وتعالى تقدیس او توحید بارکه بیانی. کله چې انسان دا خبره ومني چې واقعتا الله تبارک وتعالى په ذات او صفات کې یکتا دی دغه شان ته کمالات او احسانات په انسان باندې د بل چا نشته هغه د هر عیب نه پاک دی هغه یوازې دی نو د انسان فطری طور باندې دا ذهن جوړیږي چې زه الله ته دغه بندگی وکم اغا ذات چې هغه وحده لا شریک له ذات دی ازل نه دی ابد پورې بوي هغه باندې زوال ناراضي دغه بندگی وکم. دا بندگی د آدم علیه السلام نه شروع شوې ده. دا بندگی د فرشتو صفت هم دی هغه په دې کې مصروف دي او دا بندگی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چکلا د دې طریقه ملاو شله نو په دې کې تفصیلا د دې فرایض د دې واجبات د دې سنت د دې نوافل د دې مکروهات د دې مفسدات د دې حرام چې دا په سبا باندې مثبتېږي کله به سجده سهو ته باندې راځي دا ټول نبی علیه السلام تفصیلا بیان کړو ځکه چې موږ ډېر اهم حکم دی په قرآن پاک کې الله تبارک وتعالى چې کم ځای کې د مؤمن صفت بیانې کم ځای کې د مؤمن صفت بیانې اولنې صفت ایمان نرسو هغه د مز بیانې که قرآن تاسو وګورئ او تاسو کلاو کوئ اولنې سپاره چې شروع شي نو هلته کوم الله هم دغه بیان کوي الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة په غیب باندې ایمان راوړي او مز قایمي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اغا مؤمنان کامیاب شلو او نجات مندو کامیابی مندلا کم مؤمنانو چې مزونو کې خشوع او خضوع کوي او بل ځکه دی کوم چې خپل د مزونو حفاظت کوي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين د ټول مزونو حفاظت کوي الله وی او د خصوصا د منځني منځو او الله ته په ادب سره ودرېږي. بیا دغه شانته په 11 سپاره کې الله تبارک وتعالى د مؤمن صفات بیانې پای کوم د مستذکره ده کوم ځکه چې الله خپل د بندگان تذکر وقل لعبادي نو التکم هغه بندگان چې یقیمون الصلاة چې مسقایمي
نو مؤمن سره گویا مزد لازمی ده مز خامخه کوي. او شاه ولی الله رحمت الله تعالی علیه فرمای اعلم ان الصلاة اعظم العبادات شأنا وأوضحها برهانا وأشهرها في الناس وأنفعها في النفس، ولذلك اعتنى الشارع ببيان فضلها وتعيين أوقاتها وشروطها وأركانها وآدابها ورخصها ونوافلها اعتناء عظيما. چې دا عبادت چې کوم دی منځ د دې عظمت شان او د دې مقتضای عقل و فطرت لحاظ سره دا په ټولو عباداتو کې یو امتیاز ساتي. او کم خدا شناس او د الله تبارک و تعالی باندې مین بندگان چې کوم دي، کم چې عارف بالله دي، هغو کې ټول نه زیات معروف او مشهور هغه مز دی. د مز په ذریعې سره الله ته نږدې شوي دي. دغه شانته نفس تزکیې دپاره ټول نه زیات هغه مز نفعمند دی. دا مز د په ذریعې سره دا پاکیږي. دغه وجه نه شریعت د دې آداب بیان کړي دي، د دې اوقاتونه بیان کړي دي. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، چې موږ په مسلمانانو باندې په ټیم مقرر ټیم باندې هغه فرض کړی شوی دی. اقم الصلاة لدلوک الشمس په 15مې سپاره کې الله د هغې تذکره کوي، په 19مې سپاره کې بیا د هغې تذکره، په 12مې سپاره کې تذکره. ټیمونه الله ښودلی دی، دې ټیم کې تاسو مونځ کوئ. د هغې شرایط یې ښودلی دي چې مونځ دپاره دا شرایط دي چې بدن به ستا پاکي، مز دپاره دا شرط دی چې ستا کپړې به پاکي، مز دپاره دا شرط دی چې کوم ځای کې مز کوې هغه ځای به پاک وي، مز دپاره دا شرط دی چې ستا صدر به هغه پټ وي، وخت به ته پېژنې، بې وخته مز به نه کوې، د وخت نه مخکې مز به نه کوې. دغه شان د نیت چې کوم دی هغې ډېره شرط ګرځولی دی، بدن صفا، کپړې صفا، ځای صفا، ستر پټول، وخت پېژندل، قبلې ته مخ کول، نیت کول، دا ټول شرطونه یې دې لپاره دا تفصیلا بیان کړي دي. قرآن پاک کې هم ځای پسې د هغې بیان دی، احادیث مبارکه کې علماو فقهاو بیا په کتابونو کې راجمع کړو، یو ځای کې بیان کړل. دغه شان د هغې ارکان هغه هم بیان شته تفصیلا چې تکبیر تحریمه په دې کې دا رکن دی، دا فرض دی، پدې کې قیام دا فرض دی، پدې کې قرات دا فرض دی، پدې کې رکوع دا فرض ده، پدې کې دواړه سجدې دا فرض دي. اخیری قاعده دا شپږ چې کوم د دې لپاره ارکان هغه شریعت بیان کړي دي. د هغې آداب یې ښودلي دي، مستحبات دا هم شریعت بیان کړي، سنت. او صرف د مونځ نه بلکې مونځ نه مخکې حدث دی، په هغه حدث کې هم تا ته 14 سنت هغه نبي علیه الصلاة والسلام د عمل نه هغه وښودلی شته چې دا حدث اول نه صحیح کا، غسل اول نه صحیح کا، پسې مونځ ته راځي چې دا مونځ ته صحیح وخیږي. دغه شان دا کله به ته مونځ کې تا له رخصت میلاو شوی دی، د هغې بیان هم تفصیلا بیان کړی دی چې ته په سفر باندې د ماسپښین مونځ، د ماسخوتن مونځ یا مازدیګر مونځ دا تا باندې 2 رکعته دی، دا بیا 4 نه دی. دغه شان دا ته مریض یې، تا نه په ولاړې باندې مونځ نه کېږي، په ناستې به کوې، په ناستې نه کېږي، په اشارې سره به کوې. د هغې تفصیلي طریقې هغه شریعت دا بیان کړي دي. د هغې مونځ نوافل هم بیان کړي دي. نوافل نه مراد سنت هم دي او عام نوافل هم دي چې سار مونځ نه مخکې به 2 رکعته سنت کوې، ماسپښین عام ورځو کې هغه 4 رکعته سنت دي، د جمعې په ورځ باندې بیا 10 رکعته سنت دي، جمعې په ورځ باندې 4 مخکې او 4 د فرضو نه وروستو. دغه شان د ماښام 2 رکعته سنت، ماسخوتن 2 رکعته سنت، بیا نوافل د اوابین دی، دا چاش دی، دا چې کوم دی د تهجد مونځ دی، دا د اشراق مونځ دی، دا د استخارې مونځ دی، دا د صلات حاجت مونځ دی، دا د استغفار مونځ دی، دا د محبت مونځ دی. دا یې تا ته چې کوم دی هغه شریعت بیان کړي دي دې لپاره چې دا یو عظیم رکن دی او دا شعائر دی، شعائر الله دی او د اسلام د مؤمن معلومیږي دې سره چې دی مونځګزار دی، پته لګي چې دا واقعتا دا مسلمان دی. او که مونځ نه کوي نو پته نه لګي دا مسلمان دی که نه دی. دا د اسلام یو خاص شعائرو کې دی، د هغې د وجې نه د دې تفصیلا بیان شوی دی. او بیا شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې واصل الصلاة 3 اشیاء، د مونځ اصل حقیقت هغه 3 شیزونه دي. اولنی دا دی چې ستا زړه چې کوم دی هغه د الله طرف ته مکمل طور باندې هغه متوجه شي، قلب زړه د الله طرف ته، چې په دې کې د الله عظمت راشي، د الله جلال راشي، د الله دیان په دې کې دا بالکل د الله طرف ته متوجه به مونځ کې. دویم دا دی چې دغه د الله تبارک و تعالی عظمت او کبریایي
او د الله تبارک وتعالى عاجزي دا ته بجوي باندې بیان کې سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك یا په رکوع کې تسبیحات دي یا په سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد په سجده کې تسبیحات میز کې دعاګانې دا جبه سره ادا کې دا د مز اصل له او دریم دا دی چې باقي اعضاء چې کوم دي په دې باندې هم دا مستم کې دی الله تبارک وتعالى عظمت او جبروت غزائر شي تاسو سرم چې کوم دی الله مخ کې دی عاجز سر نیول دی لاسونه دې هم تړل دي کله رکوع په حالت کې کله سجده په حالت کې کله قیام کې کله په تحیات کې او کومه طریقه چې تاسو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خود له د پاغي باندې موس قاعده د موس اصل له د درې شزونه تا کې راغلو تا د موس اصل په جندل اولنه چې ضرورت الله طرف ته متوجه شي دیم د الله عظمت په دې کې راغی او د عظمت په جواب باندې بیان کې او باقي عذاب باندې ظاهر شي او بیا فرمایي چې الله تبارک وتعالى عظمت او کبریایی تفکر او استحضار او نور ډېر دعاګانې دا د موږ مجموعه ده چې دا به دې کې ته بیانای او دا غوښنه رسو بیا والصلاه معراج المؤمنین او موږ دا د مؤمن معراج دی موږ دا د مؤمن معراج دی اولنې دا آخرت کې چې کوم تجلیات په انسان ته الله تبارک وتعالى ورکی کوم نظاره به ملاويږي موږ سره د هغه تربیت شي چې بالکل 100% مکمل اعضاء زړه جسم سترګې دا د الله طرف ته متوجه کړی دي بل غړته نه ګوري خوراک ساګ نظام نه کړی دی چا سره خبرې نه کوي بل طرف ته توجه نشته دی هغه نظارو کې چې کوم دی هغه مبتلا دی هغه د الله تبارک وتعالى دی تجلیاتو هغه نظاری کې دغه شان د قیامت پر ځبان الله تبارک وتعالى بدل به اجر ورکي هغه نظاریو دغه کیفیت الله تبارک وتعالى ورته دنیا کې خي او دیم نمبر دا دی چې الله تبارک وتعالى د محبت او د الله تبارک وتعالى د رحمت ذریعہ د موضوع کم سړی چې الله تبارک وتعالى مسکی الله د سره محبت د سره ګوري کم سړی چې الله تبارک وتعالى عبادت مسکی الله د من رحمتونه وري او چې موږ نه کوي نو د الله نه بیا لری شو دغه وجنه حدیث پاک کې راځي د کافر شه د اسلام نه ملت ته کوم دی غوزي او دریم دا دی چې موږ کې انسان ته د بندګۍ حقیقت هغه ملاو شي او روح باندې د موږ کیفیت چې کوم دی غالب شي د نشهواته د غلط خبره چې کوم دی هغه د موږ په ذریعہ سره هغه اوزي او د نور الهي په موجونو کې دی هغه الله تبارک وتعالى تعالی کوم انوارات وريږي په دې کې دی ډوب شي او سلام دا دی چې مسرا انسان ته د الله تبارک وتعالى نزدېکت او سیدنی سره دا حاضر شي غفلت او وسوسه او دې طرف ته چې کوم مسکی وسوسه راځي خیالات راځي هغه مس په ذریعہ سره ختميږي او پنځم نمبر پرو مد د پاره د الله تبارک وتعالى دا یو وظیفه مقرره کړه چې ټول مسلمانان په ټیم کې را جمع کیږي سړی یک زنانه ماشومان دیو کال نو واخله تر 900 کال سپور سمر پور چې دې مرشوي نه دي تر هغه پور ټول لا جمع کیږي یو د الله تبارک وتعالى مخ کې سر کدا کوي دغه په ذریعہ عمومي وظیفه د دې وجنه دغه وظیفه دی وجنه د کفر او د اسلام مېس کې فرق و ظاهر کیږي دغه وجنه اعلان کو بین العبد و بین الكفر ترک الصلاه ته کفر او د انسان مېس کې هغه مز پر خدل دي کومز د کې نو پته لګي دا مسلمان دی او د بندګۍ والا دی او کومز نه کې نو بیا دا نشانه ته خبره چې د الله نه مټ کړ دی او برده رضی الله تعالی دغه وجنه فرمای العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاه فمن تركها فقد كفر زمونږه او د عام خلق مېس کې چې کوم عهد میثاق دی اموس پر خدل دي لہذا که مسلمان زموز پر خدو نو د کفر اختیار کو د الله تبارک وتعالى نه فرمانی وکړه دغه وجه بعض علما فرمایي چې کوم سره مزنه کې د کافر دی مزنه کې د کافر د اسلام سره تعلق نشته دی او مزنه کې د سزا دادا چې د قتل کوي د دنیا کې د پاتې کېدو هیڅ حیثیت نشته دی دا درې ائمه امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمهم الله تعالی علیه فرمایي چې د قتل کوي قتلونو نه رستو د مسلمانانو په قبرستان کې مخه خوي د اسلام سره تعلق نشته دی او زمونږ استاد امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې د وجنه مو د په جیل کې بند کړي کله مزبامن شو نو دیوا پرېګ دی بیا آزاد کړي کنه د جیل کې دنه به مړ شي دومره سخترین سزا ده نن موږ له غوړو کو سوچ کو چې آیا موږ د مس پابند یو کنيو په خپل ځخه پابند ما زما کور والا مسکی کنه گئی زما بچی د مس پابند کنه دي
منګ ته پیغمبر یو دین راوړی دی، یو شریعت راوړی دی، یو اسلام ښودلی دی، یو طریقه ښودلې ده او په هغې کې اهم شی مزد دی. د مزد په ذریعې سره ټول کارونه بیا هغه کېږي. یو سړی مزدګزار دی، دی به د کلمې طیبه وردونکی، دی به ایمان پېژني به چې ایمان څه ته وایي، اسلام څه ته وایي. دی به دا پېژني چې کفر او اسلام کې څه فرق دی. دی به دا پېژني چې اسلام موږ ته څه ښیي. د سړی مزدګزار دی، جومات ته راځي، د کلي حالاتو نه دی هم خبرېږي. یو سړی جومات ته راځي، دی د حج نه بیا هم خبرېږي. یو سړی جومات ته راځي، موس کې ته جهاد پته هم ولګي چې جهاد هم د اسلام یو رکن دی. یو سړی جومات ته راځي نو ته پته ولګي چې ما باندې الله زکات هم فرض کړی دی. یو سړی جومات ته راځي، اسلام سره تعلق جوړ شو، ته پته ولګېده چې زه چا نه پیدا یم، د هغو ما باندې هم حقوق دي، او ما نه چې کوم پیدا دي د هغو ما باندې هم حقوق دي. ما سره چې کوم معاشرې کې وروڼه خویندې دي، رشتهداران دي، تعلقداران دي، ناستې پاسته والا دي، ګاونډیان دي، د هغو ما باندې هم حقوق دي. دا د مزد په ذریعې سره ته پته لګي. او که دا مزد پکې پاتې شو بیا داسې که هېڅ شی نه پاتې کېږي. دغه وجه د مزد ډېر زیات اهمیت هغه نبي علیه الصلاة والسلام موږ ته بیان کړی دی او کثرت سره یې د دې باره کې ویلي دي. ابو الدرداء رضی الله تعالی عنه فرمایي نبي علیه الصلاة والسلام ماته ارشاد وفرمایو چې لا تترک صلاة مکتوبة، فرض مونځ هغه مه پرېږده متعمدا قصدا، یو انسان نه په ایره باندې پاتې شي. بیا چې تعالی ایره اصله مونځ کوه، ستا هغه ټیم دی، مونځ ستا ادا شو. یو سړی هغه ځان له انتظام کړی او دی اوده پاتې شو او دی راپاڅېده، د هغه د مونځ ټیم دی، دی خپل مونځ وکړي، دا مونځ ادا شو. لیکن داسې نه چې زمونږ شان د مستقل ټول عمر هغه سهار راوخته پاسي او مونځ دغه ټیم دی نه. کله کله انسان باندې حالات راشي لکه څنګه چې صحابه کرام په لارې باندې روان دي او نبی علیه الصلاة والسلام بلال مقرر کړ چې ته به مونږ له ویښئ، مونږ ټول غونې آرام کو، د جهاد سفر دی. په هغه دوران کې نبی علیه الصلاة والسلام سترګه هم ولګېده، د صحابه کرامو سترګې هم ولګېدې. بلال رضی الله تعالی ناستو په ناسته ناسته سترګه ولګېده تر دې پورې چې نور راوخته او د هغو مخونو باندې ولګېدو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راویښ شو او یا بلال دا څنګه چلو شو، بیا وی د دې ځنه مخکې لاړ شي او فوراً چې کوم دی هغه مونځ هغه ادا کړو. سړی داسې حالت انسان باندې کله کله راځي انتهایي ستړی شو، سفر یې کړی دی د هغې د وجې نه، یا انتهایي مصروف او شوګیره وشله څه وجې نه او ده باندې مونځ هغه ساعت ته نه پاتې شو. یو کله کله حالات راغله جدا، ته چې ویښ شلې ستا د مونځ ټیم د مونځ کوي، لیکن تا ځان هېڅ انتظام نه دی کړی، الارم دې ځان ته نه دی لګولی، مور پلار ته نه دی ویلي، که ویلي دي هغو د تپاسینو ته وایي چې ما ته ګورې اواز ونه کوي او جنګ ورسره کوي ټکی والا. نو دا طریقه نه ده، اسلام نه د وتو والا طریقه ده. نو د دې د وجې نه کثرت سره مونځ به نه پرېږدي قصدا. فمن ترکها متعمدا فقد برئت منه الذمه، څوک چې مونځ قصدا پرېږدي الله تبارک وتعالی ذمه د ده نه لاړه. یو سړی چې سره کار کوي نو ګوري خپل خادم ته که دی صحیح کار کوي نو د هغه د حقوق دی ادا کولو کوشش کوي چې دله مې دا شی ورکړي، بلکې زیات نه ورکړي. سړی ښه دی، د کار ډېر ښه کوي، کله خپل ځان هم شی ولا زیات ورکړي، دا ښه سړی دی، ښه کار کوي. لیکن که هغه سستیا کوي او ورو کار پرېږدي نو دی هغه ته وایي ځه ما پرېښئ، اوس ځانه بل ځای کې زه وګورم ما سره تعلق نشته دی، زما کار ته نشي کولی. نو څو پورې چې انسان د الله طرف ته متوجه دی، د بندګي کوي، عبادت کوي، الله رحمتونه په ده باندې ورېږي، د الله تبارک وتعالی د ده رزق ذمه واخلي، الله تبارک وتعالی د ده ډېرو کارونو ذمه واخلي، د دنیا د آخرت د قبر ټولو ذمواري په ځان باندې واخلي. لیکن چې کله د مونځ پرېښده الله هغه ذمه پرېښده، اوس ځه ازادي. نو د دې د وجې نه د مونځ پابندي موږ باندې لازمي ده. بیا ټول احکامات بابا دې باندې بیان شوي دي، ټول احکامات هغه په ځمکه باندې د مونځ حکم نه علاوه د روژې حکم جبرائیل امین راغلی دی، نبي علیه الصلاة والسلام ته آیت راوړی چې مونځ روژې به نیسئ. د جهاد حکم ځمکې د جبرائیل راغلی دی، دغه شان د حج حکم لپاره جبرائیل علیه الصلاة والسلام ځمکې ته راکوز شوی دی، د زکات حکم لپاره ځمکې ته راکوز شوی دی، د نور احکاماتو لپاره ځمکې ته کوز شوی دی. لیکن مونځ دومره اهمیت و کله دا الله تبارک وتعالی خپل پیغمبر له ورکوو نو خپل پیغمبر یې خپل خوا ته وبربره او هلته یې وله دا تحفه ورکړله او دا یې ورته ووایي چې زما د طرف نه خپل امت ته دا تحفه ورکړه او دا ورسوه چې د دې پابندي وکړي. نو نن امت چې کوم دی غافله شو. دا مې ځکه ورته ووایي چې روژې کې جوماتونو کې څومره خلق او نن څومره خلق دی، هر مونځ کې تاسو اندازه ولګوئ او هر کس وعده هم وکړي ما په هر ختم کې خلقونه ته بوس کړ دی وعده مې که مونځ به کوئ انشاءالله کوبه. لیکن چې اختر سار ورځ لاړله دویمې ورځې باندې جوماتونو کې خلق ختم، ورو اوس خو آخري ټایم دی تقریبا د سهار د هغې د وجې نه شپږ اته کسان هغه راځي، نور که کلي کې ملا دی هغه هم موده دی، که حافظ دی هغه هم موده دی، که قاري دی هغه هم موده دی، که تبلیغی دی هغه هم موده دی، که بوډا دی هغه هم موده دی، که ځوان دی هغه هم بوډا دی. ځوانان خو بالکل جومات ته راځي نه،
چې بوډاګان شپه کې نو ځوان به پکې یو ولاړي یا به لسو پسې یو کس چې هغه الا انتهایی الا ماشاءالله نور هغه ځوانانو موجود دي مور پلار ورته نشي ویلی چې پاسه مونځ وکړه او کوی ورته نو ځان خلاصي پښمنۍ لپاره پسې بار بار ته چې پاسه پښمنۍ وکړه بیا به دې ورځې وږی لیکن مونځ لپاره بار بار نه ځي وایي ځکه ما خو ته وینا کړې ده لیکن هغه پاسي نه نو مونځ زمونږ باندې اهمیت زړه کې نشته دی کنې طریقه دا وه چې کوم بچی ستا نه پسې هغه باندې له پاسه اوبه واړوه اکټ پې واړوه یا که وړوکی دی ماشوم دی د لسو کالو جوړی که اوچت کا سیده اوسه خانې ته ورسوه چې داسې وکړو مونځ وکړو د هغې نه پس بیا پرېږدي چې دی به ورته مونځ کوي که نه کوي او زه خپله دغه طریقه کومه زما ماشومان لا واړه دي لا لسو کالو دي لیکن زه پرېږدم نه مونځ پابندي مې ما 3 کاله مخکې شروع کړې ده او په هغه ماسخوتن مونځ چې انتهایي اوږدې ورځې دي ورځې ورته ټایم نه میلاوېږي سبق وایي شپې خوب راشي نو زه بیا ومه ماسخوتن مونځ پې کومه پته ده هغو ته چې مونږ پرېږدي نه که وده شي نو وړم سخانې کې اودس پې کوم مونځ پې کوم پس ته وده کوي اوس ځای وده شئ سهار مونځ وکئ بیا ځای وده شئ نو تاسو دې بچو ته خدا ویلی شئ که نه چې پاسه یې مونځ وکئ ستاسو 4 رکاته مونځ دی زیات او زیات تاسو 10 منټه به ولګي بیا وده شئ سر بیا پاسه بیا پاسه جماعت ته نشئ تللی فلحال کور کې وکړه چې دې کور کې ورو ورو مخته شي بیا به جماعت ته هم راشي فکر به ورسره پیدا شي لیکن دغه ته زموږ فکر نشته دی او زموږ خلقو مونځ کې انتهایي سستیا ده چې دومره اهم رکن کې موږ سستیا کوو نو زکات به څه ورکړي حج به څه وکړي تلاوت به څه وکړي او بیا به مور پلار لپاره دعا څه وکړي قرآن خو وایي چې رب اجعلني مقیم الصلاة ومن ذریتي ربنا وتقبل دعا د ابراهیم علیه السلام دعا ده رب اجعلني مقیم الصلاة ومن ذریتي الله ما هم مونځ جوړ کړي او زما اولادو هم مونځ جوړ کړي ربنا وتقبل دعا او بیا ای زما رب زما دعاګانې قبول کړي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب الله ما وبخي او زما مور پلار وبخي او تمام مؤمنان دا وبخي دا د مونځ دعا ده چې مؤمن په دې کې دا دعا ځان نه وکړي ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا ربا مال زما دي بيبينا او زما چې کوم اولاد دي دغه نسترګو یخواله راکي قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ما دي متقین مشر جوړ کی متقی باندې چې مزګزاري کنه نو دا اولاد لپاره دعا ده چې الله دا مزګزاره جوړ کی دا ابراهيم عليه السلام دعاګانې دي د نور پیغمبرانو دعاګانې د قران پاک کې موجود دي د مزګ دعاګانې هغه کړې دي او مونږه د مز سره سره کړو مونږه اون لکونه چې کونه زموږ مزونه څنګه مزونه دي شرایط چاته معلوم دي آداب چاته معلوم دي امام صاحب څنګه مسکای جدا څنګه مسکای په سفر کې څنګه موزي په حضر کې څنګه موزي ډېر خلک په سفر ته لاړ شي او موس پته دنشته او هغه چې کوم دی پوره موس کوي ما هو پوره وکړو نو څنګه چې دی حالت کې موږ باندې دې ټایم کې د جمعې موس 2 رکعاته دی کومه دې چې 3 رکعاته فرض کو زموږ موس نه کیږي هغه 2 وکای دغه شان د سفر کې ته باندې 2 رکعاته دی فرض کته 3 کوي مقامی امام پسې کوي بیا خو 3 رکعاته کوي لیکن جدا کوي یا مسافر امام نه بیا 2 رکعاته کوي ته وای نماز 3 وکړو دا موز نه شو دا ته دوباره برا ګرځي د دې څنګه دی خبر بیا مسلې نه دی خبر وې زما سره کې موزي چلو کوم ټلیفون کې چې زما د ځنه کې زما سفر مسکیږي نه کیږي تله باندې بټوړې نه تله باندې کوانه نه تله باندې قلا نه او د اوسه پوردا پته نشته چې سفر زما کم ځای شروع کیږي دا و خپل مقام نه دی معلوم خدای دا خیال کې زه خروانم پینډه ته ما سره کو سفر کنه ته جوړه ستما کم ځای چې زما مقام مقرره کړی الته کې بیا زه سفرانه مسکوم په لارې پوره مسکوم د دینه مسلمان نه دی خبر مسائل نه د موږ نه خبر غټ غټ مسائل بیا سجده سوا چې لازم کیږي دی هغه زرګاو مسائل دي په سونو مسائل داسې دي د سجده تلاوت والا نور مسائل کوم سره مصفزات کې هغه نه بیا نو خبر نه دي امام نه مخ کې کړه کتاب ورسي امام نه مخ رواني او د امام موزکو تلاوت نه خبر نه د سجده سوا لازم شي د سجده سوا نه کړي د موزي ونشو د تا نه پته هم نشته دي دا زموږ موزونه دي موږ نه کوو هم نه لہذا مسلمانان یې مخکې به خدا و چې علما به کېناستله جوماتونو کې بیان به کوو هغې سره به خلک یو نیم کس کېناسته مشران خو به کېناسته واو به د ځان به یې زده کړه اوس خو الله مو غټ فضل کړی دی که تاسو هلته که شرمېږئ سیروزې لپاره لاړ شئ چیرې لپاره لاړ شئ 10 ورځو لاړ شئ خپل د مونځ زده کوئ په دې کې د فرایض زده کوئ په دې کې د مسایل زده کوئ بیا تاسو مسله پېښېږي یو عالم نه تپوس وکئ چې ما من دا مسله پېښه شتله اوس زما دا مونځ وشو که ونه شو خو بس څنګه چې مونږ کته شلو بره شلو خپل مونځ مونږ کو داسې مونځونه الله تبارک وتعالی ګوره نه قبلوي
دغه وجه نه حدیث پاک کې راځي سړی به شپېتو کالو پورې لمونځ کوي هغه در مخ باندې واپس راچولې کېږي نه سجده صحیح ده بوډاګان بار بار ورته پوه کوه تادی به یې خو سر به کته اوچتي جو کته بیا یږدي سجدې کې د ده لمونځ کې جلسه نشته دی د ده لمونځ کې قومه نشته دی بره نه غودرېږي نه خو معمولي به اوچت سیده کته روان دی چې امام نو مخکې شله زر غوندې لاړې د دې نه ووتلی نو داسې لمونځونه شله بیا به دغه اولاد تاسو لپاره دعاګانې څه وکړي چې هغه لمونځ په نه دی پیژندلی هغه وسله سجده په غرض دوه به خلق راځي هغه د دغې دعایي د رواج دعا د لاس چت کوي بس دعا وکړه او د دعا آداب دي دعا خو هغه پیغام قبلې چې اول درود شریف وایي آخر کې درود شریف مېز کې دعا وغواړي د الله ثنا بیان کې پس ته به دعا قبلېږي هغه لاس چت کوي لاس چتولم طریقه عجیبه دي بار هغه ځان خودل لپاره ځکه چې پنځه کسان نغلي بل بیا وی لاس چت کوي بل بیا لاس چت کوي دغه دعاګانې باندې پته نشي مغفرت کېږي نه کېږي جنازې مونځ د جنازې لپاره خو لاړو لیکن هلته کې زړونو کې څه حاضر دي څه پکې موجود دي چاله جنازې راځي چاله ناراضي هم نه کته غفل حاضري وکړي او بیا ځان خودل لپاره کس ته وخی چې زه راغلی ما وګوره او واپس ځي نو داسې صورت کې پته نشته د ریا دا لمونځ دا دعا قبلېږي که نه قبلېږي نو ځان لپاره به خپله دعاګانې کوئ خپل د اولاد اولاد چې دعا کوي که نه دغه وجه نه ښه دا ده چې د خپل بچی د سړي جنازه وکړي د هغې وجه د څه ده دغه ټایم کې د بچي چې زړه کې کم درد دی تړپ دی کم دغه ده مور پلار لپاره کم یا نیکه دی نیا ده ماما دی تره دی کم تړپ پروت دی هغه لپاره دی چې کومه دعا د زړه نه غواړي داسې بل کس نشي غوښتلی دغه ټایم کې بل کس به خو براه راست هغه عام دعا د هغه به وکړي ځي به لیکن دی د زړه نه غواړي چې الله زما د پلار دی زما د ورور دی زما د مور ده زما د نیا ده نیکه مې دی د قبر ته راروان دی سره شپې لپاره څه پېښېږي نو هغه به د زړه نه ونه دعا غواړي نو هغه دعاګانې بیا څه زده کړي چې مونځ دعا ول نه راځي لہذا د لمونځ اهتمام په ځان باندې لازمي وګڼئ او د لمونځ تپوس د هر بالغه کس نه تپوس کېږي دې کې شریعت چې کوم دی هغه چا اجازت نه ورکړه دا اجازت دې راکړ دی تا نه په ولاړې باندې نه کېږي په ناستې وکړه په ناستې نه کېږي په اشارې سره وکړه طریقه یې ته ښودلې ده اسانه کړې ده رخصت یې راکړی دی لیکن سوا د هغه کس نه چې هغه بېهوشه شي او هغه باندې د شپږ منځونو نه زیات ټایم لاړ دغه منځونه ته معاف کېږي باقي چې کوم دی هغه ته مونځ معاف کړی دی په حالت کوم نه دی معاف وینې روانې دي بعضې خلک وایي چې دغې دانې نه نه روان دی دې حالت کوم مونځ نه معاف کېږي شریعت د هغې طریقه ښودله معذور لپاره جدا مسایل دي سلسله بول بیماري اب مچاز اساسي ادس نه وچیږي د هغې لپاره جدا مسایل دي چې نه ځکه ته مونځ معاف کړی نه دی د هغې طریقه یې ته ښودله په دې ټایم کې دې داسې طریقې سره مونځ کوه ډېر کسان ماته معلوم دي داسې چې هغه زما خوا ته راغلي مونږ مونځ نه کوو با تپوس نه کړی اخر په دې باندې قایله شوي دي چې زموږ مچاز نه ودرېږي اوبه ساس مچاز اساسي نو شریعت هغې لپاره دغه مونځ طریقه ښودله لیکن معاف کړی نه دی لہذا نن په ځان باندې رحم وکړئ الله سره صلح وکړئ الله تبارک وتعالی دا بندګي شروع کړئ دا مونځ او کم مخکې مونځونه قضا شوي دي قضا ورسره کوئ الله به در باندې رحم کوي او که دغه شان د اودو پراته یې نو بیا خپل رحمت الله دې مونږ اوچت کړي او بیا موږ باندې عذاب راولي مختلفو صورتونو کې کله د مهنګایۍ صورت کې کله ظالم بادشاه په صورت کې کله چې کوم یو عذاب دی کله بل عذاب دی کله روزانه باران دی کله باران بالکل نشته دی دا چې کوم قسم عذابونه د سیلاب او د زلزلې په شکلونو کې موږ عذاب بیا راځي دا د دغه وجه چې موږ الله سره تعلق پرې کړی دی موږ صرف دا یو کار ګڼل دی چې موږ بس پیدا کو به خورو به دا کار د انسان نه دی مسلمان دا کار خو نه دی مسلمان کار بدایي چې دی به الله پیژني دی به الله سره تعلق جوړي ځکه دنیا ته چې رالیږلی دی نو ده ته یې ورته دا ویلو چې کم تاسو څخه زما پیغمبر راغی فمن تبع هدایا ذات چې زما د هدایت او زما د پیغمبر اتباع وکړله هغه باندې به یاره نه وي هغه باندې به هېڅ پریشاني نه وي او څوک چې خپل د مزې مطابق ژوند تېري هغه لپاره پریشانانو والا ژوند مخې ته را روان دی موږ مسلمانان یو موږ لا اله الا الله محمد رسول الله کې الله سره ته اقرار کړی دی نو هغه اقرار کې اولنی شی مونځ دی والسلام چې دنیا نه ته آخري دا یې وي چې قرة عیني فی الصلاة چې زما د سترګو یخوالی په مونځ کې دی الصلاة وما ملکت ایمانکم د دو خبرو تاسو پابندي کوئ د مونځ پابندي کوئ خپل خادمانو نوکرانو سره ښه سلوک کوئ چې کله دنیا راځي د دې موږ ته نصیحت کوي او نن موږ غافله یو لہذا ډېر خلق زه داسې وینم چې خانان دي مالداران دي هغه مونځ هم پابندي کوي لیکن دا مونږ کوم چې غریب خلق دی دا زیات سست دی ګورې دومره الله زکات نه دی ښې دومره قرباني نشته سرسایه پې نشته حج پې نشته دومره نور ډېر محکمات کوم چې مالي عبادت دی هغه دومره نشته دی یو
کلمه ده او روزه نیول کال کې وزل او دریم چې کوم دی هغه موس دی موس کې دی هم سس دی تاسو جماعت کې څنګه مالدار خلک ډېری غریب بچ کوم دی هغه ناراضي د کلی غریب ودو پروت دی ولې دې ستړی دی دمنده یو کوم دی هغه هم چې کوم دی هغه سس دی دا سستی تازه من راوي دا دغه وجه ته الله نه زیات مزید چې کوم دی عذاب مسلط کړی دی استغفر سستی سره زیاتیږي دا سستی ځان نو باسي الله سره تعلق جوړ کړئ الله تبارک وتعالى بندگی کوي نمره تاسو کو تار وخت کې پاسه دی په 4 بجې مز لپاره هیڅ څوک نه دی مړ بلکې کم چې وخت را پاسي هغه ټیک ټاک وي هغه سیاتو مسیوي هغه الله تبارک وتعالى زه دماغم صحیح ور کړی وي هغه بدنم صحیح دی بیمارانو هم خلاص دي او کم چې ود پروت دی هغه په وخت کوم شیطان مجازي کې په پوز کوم شیطان مجازي کې چې را پاسي انتهایی سستی تمام حالت په سستۍ په حالت کې وزي اوس کې سستی مکوي تاسو 10 منټه لګي یا 10 منټه لګي یا 8 منټه لګي نماز پابندي وکړئ ان شاء الله پابندي وکوي ځوانان بوډاګان ټول دا جماعت چې ډک پکار دی او الله تبارک وتعالى سره صلح او دې سره سره د ماشومان خپل د موز عادیان چې وکړل نه بره دي د موز نه بازار پاسوي او د باندې موز پابندي کوي او زنانه خپل موز باندې پابندي کوي په چې موز د کړ دې دا خبر اخلي چې موز د کړ دې کنه دې کړي کور نه بار ټلیفون وکا چې زما خدان بل ځکه شپه دا ز کور کې نیم ماشومان پاس دی کنه کړي موز کړ دې کنه دې کړي تا خپل موز کړ دې کنه دې کړي دا د نگرانی بکینو پس ته او کنه خپل موز نه کوي هغه ما پلار ود دې زوال وکم زما مور ود واجی نزوال وکم ډېر د کسان داسې دي زما مور خپل موز کې موږ څنګه حکومت خپل نه خو دي او قاری څنګه لګي هغه څنګه زیر ازي کارونه پکې لا شو نه خبر نه داسې موز هغه موز نه دي موز صحیح کې خپل الله تبارک وتعالى دې موږ عمل کولو توفیق راکړي الله دې موږ دې بندګۍ کولو توفیق راکړي او بل ډېر مخکې د جمعې نه مخکنه کې ما ویلو اختر په دوی مرزه باندې چې هغه روزي بارکه په تاسو بیا زویما زمو علماء دیوبند بارکه سوي مفتی مجيب الرحمن سے خدا ویلو چې روزه ونیسي بیا د مفتی محمد تقی عثماني صاحب دامت برکات علیه شیخ الاسلام سے بیا کلیپ راغی چې روزه هم سیدا اخترم سیده اعتکاف هم سیده دوباره د روزي نیولو ضرورت نشته دی او نه تاسو له دوباره د اعتکاف کولو ضرورت شته دی هغه چې ما ته په خور کې او بعض علاقو کې نور ضروري غټ شیخ الحدیثانو او دغه شاګردانو ما ته ټلیفون کړی چې موږ بخپله داسته مسپو مې لیدلې ده لہذا روزه سیده اخترم سیده روزي هم پوره شته دی اخترم سیده باندې شوی دی اعتکاف هم سیده په دې کې دوباره د کولو د قضا کولو ضرورت نشته دی الله دې موږ له عمل کولو توفیق راکړي الحمدلله